انا پښتنو ورونو زموږ د مشرانو په دې وجرو کې کیسې کولې چې دا پنجابیان ډېر بې غیرته خلک دي. نو موږ خدای دې نه کړي چې موږ ټول قوم ته توهین نه کوو، خو یقین وکړه چې د پنجابي په نوم دغه ریاست دا پاکستان د بې غیرتۍ حد یې کړی دی. دومره بې غیرته، دومره بې ضمیره، دومره قاتل ریاست، دومره کچکولمار ریاست، دومره خیرمار ریاست، دومره بې عزته ریاست چې د پاکستان دغه دهشتګرد ریاست دی. یقین وکړه په دنیا کې دومره بې غیرته نشته. تازه د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو انډیا ته تللی ګلبابو، او په انډیا کې څومره د بې عزتي شوې ده. یقین وکړئ چې زه خو د دې په دې مولا چې ځان خودکشي کوم. او بل طرف ته تاسو وګورئ چې زموږ نویل الحق چې د افغانستان یو لوبغاړی دی، د هغه غیرت وګورئ چې په انډیا کې څنګه کړی دی، او بیا د دې بې غیرتي وګورئ چې انډیا والا ورته څومره سپک نظر کړی دی. کلیپ در باندې ګورم بیا سره خبرې. تیار بیکاری آگے چل یار، پٹ آگے چل آگے چل، تیار بیکاری آگے چل یار، پٹ آگے چل آگے چل، تیار بیکاری آگے چل یار، پٹ آگے چل آگے چل. هم کتل کلیپ ورته وایي جواب خیر مار. او د انډیا وزیر خارجه بیان وکړو، بیان په انګلیش باندې دی، په اردو نه وکړو، په انګلیش باندې ټوله دنیا وګوري چې پاکستان یو دهشتګرد ریاست دی، او پاکستان چې د دهشتګرد پروډکټ یې جوړه، یعنې یو کارخانه ده د دهشتګردو. یعنې دومره بې عزتي، دومره توهین. او دې بیا راځي موږ ته د هندوانو دغه خطاب کوي، دا بعضې ګلخانان بې ضمیره چې تاسې د هندوانو ملګري، تاسو خو هندوانو ته په خپو کې پرېوځئ، رام ورته کوئ، هغه د هندونې په قصه کې هم نه دی. خو ما ته افسوس په خپل حکومتونو راځي، که جمهوریت وکړو دا اوسنی د طالبان حکومت دی. همدغه بلاول بوټو چې د کابل ته لاړو په دا اوس حالت کې زموږ ملا صاحب ورته داسې ولاړې چې موږ درېیو سترو قدرتونو ته ماته ورکړې ده، هغه ورته داسې ولاړې. هندو چې یو ستر قدرت یې ماته نه ده ورکړې، هغې څومره ذلیله کړو. دغه هندوانو نه چلې ځکه د پاکستان سره همدغه کار وکړي، د دې د دهشتګرد ریاست سره او د امارات مشرانو همدغه شان دي ذلیله کوي. تاسې ته یو دغه درلېږلې وه، هغه نرخدی چې نومېدو، هغه د بلاول بوټو بېادبي زما پېژې ګارلفرېنډ، او هغې ته کابل ته درلېږلې وه. ملا صاحبانو ته داسې ولاړو چې په خیر علي، په خیر علي، او خوشبو به ما راواچوي. دغه شان دي د هندوانو نه لږ زده کوئ، او دې سره همدغه شان دي کار کوئ. ما مخکې ویلې چې زه خو د افغانستان واکدار وی که نه، دا د پاکستان په نوم باندې دا دهشتګرد سفارت ما په افغانستان کې پرېښود، داسې مې شړلو، ځکه د دې نه په دنیا کې عزت شته او نه دا عزت لري. دا په دنیا کې تاسې یقین وکړئ چې په ټوله دنیا کې صرف په دې باندې پېژني چې دا یو خودکش ټرېننګ کوي، او دا یو دهشتګرد ریاست دی، او د دې دهشتګردۍ نه بل کار نشته، او د دې اکانومي په دې دهشتګردۍ باندې روانه ده. نن وګوره په انډیا کې څومره بې عزته شو. زموږ کرکټر نویل الحق وګوره غیرت وکړي، دې ته وایي افغاني غرور، افغاني غیرت. او بل طرف ته د پاکستان پنجابي دهشتګرد ریاست د سوات خلکو، د پښتونخوا خلکو مظاهرې ته سلام درته کوم، خو اټک ورته بند کړي، او دا تور مخې په دې اټک باندې ور واړوي، خپل ازادي مو والي. خدای په امان.